نازي اقبال سره په ماشومتوب کې چا غلط کار کړی او که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ ویډیو تر اخره وګورئ. دوستانو له ټولو اول باید دا ووایم که چېرته زموږ ویډیو د غلط سوچ په خاطر ګورئ نو دا ویډیو سکیپ کړئ او چېرته بل څه وګورئ، ځکه په داسې ویډیو کې زه داسې حقیقتونه ښکاره کوم چې هغه به په ښو خلکو ښه لګیږي او په بدو به بد لګیږي. زما مطلب دا نه دی چې نازي اقبال سره په ماشومتوب کې چا هغه بل کار کړی یعنی زنا یا هم لواطت کړی. غلط کار یوازې دا نه چې بلکې داسې غلط کارونه وي هم شته چې د یو چا ورسره دنیا او آخرت خراب شي. هغه داسې چې کله نازي اقبال ماشوم و نو په هیڅ نه پوهېده، خو د هغه پلار چې په هر څه پوهېده په خپلې لور یې پیسې ګټل غوښتل. موږ پښتانه چې د خپل په حیا عزت ساتلو لپاره سعودي، دوبۍ او نور هیوادونو ته ځو او مسافري د دې لپاره نه کوو چې زموږ خپل وطن نه خوښیږي، بلکې موږ په خپل عزت غواړو او خپل عزت دروند غواړو. خو نن سبا چې د نازي اقبال په اړه څومره غلطې خبرې اورېدل کېږي دا ټول د هغه د مشرانو یا د پلار له وجې وي او د دې ټول عذاب یې پلار ته ورکول کېږي، ځکه چې نیک اولاد د لویه صدقه ده او صدقه جاریه دې ته ویل کېږي. هغه اولاد چې په غلطو کارونو شروع وکړي نو هغه به څنګه یو پلار ته ګټه ورسوي. زه دا نه وایم چې نازي اقبال یوه ډېره ګناهګاره ښځه ده، کېدای شي زموږ ستاسو ګناهونه هغې نه زیات وي او کېدای شي د هغې یو وړوکی عمل د الله جل جلاله خوښ شوی وي او الله ورته ټول ګناهونه معاف کړي. خو د دې سندرغاړې یوه خبره ډېره غټه ګناه ده چې وایي موسیقي د روح غذا ده. ځینې خلک غواړي د موسیقۍ په اورېدو خپل غم او خفګان کم کړي، خو دا کار یې غم لا زیاتوي، ځکه چې د موسیقۍ د تصویر او اواز اورېدل همدې هنرمند او هنرمندې ته د رسېدو او لیدو احساس ور پیدا کوي چې غمونه یې ور پر یو پر دوه کېږي. بل دا چې هیڅ کوم عقلي او نقلي دلیل موسیقي ګټوره نشي ثابتولی. بعضې وایي د روح غذا ده، خو د دوی هیڅ دلیل او منطق نه لري، بلکې ځانونه غولوي او مسلمانان وګړوي. باید په یاد ولرئ چې د دوی د اسلام او شریعت د هم موسیقي حرامه ګڼلې ده او په زړه کې د نفاق داسې زرغونوي لکه په فصل چې اوبه وزرغوي. هغوی چې خپل سکون په موسیقۍ کې لټوي نو دا ډېره غلطه خبره ده. که غواړئ چې زړه مو سکون کې اوسي نو ذکر وکړئ، ځکه چې د الله جل جلاله هغه زړه ډېر خوښیږي او هغه زړه ته ډېر سکون ورکوي کوم چې ډېر ذکر کوي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د دې ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم د سره سبسکرایب کړئ. مننه.